دا صورت چې دی د دې ډېر فضایل راغلي دي په حدیث کې او زه به ته یو څو ذکر کوم. ابو سعید ابن المعلى رضی الله عنه روایت ته دا په صحیح بخاری کې دی ها او امام احمد هم راوړی وی ما یو ورځ مونځ کوو نو رسول صلی الله علیه وسلم زه راوغوښتم به چې ما مونځ ختم کړو نو بیا پسې ورغلم وی ما ته وی چې ولې نه راتلې ما ورته وی چې یا رسول الله انی کنت اصلي زه په مانځه کې وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې تا د الله دا خبره نه ده اورېدلې چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې الله او د الله رسول ته کله دعوت درکړي نو جواب به ورکړي وی بیا ما ته ووایي چې ته غوږ کېدې لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد د جمعات ته د وتو نه مخکې به زه تا ته په قرآن کې د ټولو نه عظیم الشان صورت ښیمه وی بیا زما د لاس ونیو فلما أراد أن يخرج من المسجد کله چې جمعات نه د وتو وخت راغی وی ما ورته چې یا رسول الله تاسو ما ته ویلي چې لأعلمنك أعظم سورة في القرآن أعظم سورة في القرآن زه به تا ته د ټول نه عظیم الشان صورت ښیمه وی ما ته وی چې نعم ښیم درته الحمد لله رب العالمين دا صورت السبع المثاني دی ودا بار بار ولكي والقرآن العظيم الذي أوتيته أو داغ عظيم الشان قرآن دي وسورة چې الله ما لرا کړی نو دا ردی صورت په فضایلو کې یو فضیلت یو روایت کې داسې هم راځي چې عبدالله بن عباس وی رضی الله عنه امام مسلم راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناسو او جبریل علیه السلام ورسره و دې ته غوږ کېدی ګور نو د اسمان نه داسې اواز پې ولګېدو لکه څوک چې راکوزېږي یا دروازه کولاویږي وی فرفع جبریل بصره الى السماء جبریل علیه السلام دا سترګې بر اسمان ته کړي بیا وی هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط نن چې را کومه دروازه د اسمان کولاو شو دا هېڅ چېرته نه ده کولاو شي قال فنزل منه ملك اگین په ملائکو کې یو ملک راکوز شو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نو راغی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دا خبره ورته وکړه ابشر بنورين قد اوتیتهما تاله زیری درکو د دوو رڼاګانو یا قد اوتیتهما چې الله تعالی درکړی دی لم یؤتیهما نبی قبلک ستانه مخکې یو نبي ته هم دا رڼاګانې نه دي ورکړی شوي فاتحة الكتاب سورة فاتحه دا سورة فاتحه وخواتم سورة البقرة او دا سورة بقرة آخرين آيتون دوا ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته دا فضیلت تګوره او یو ټکی چې تر دې آیتونه وې دا اوس دغه ملک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نو چې څه د الله نه غواړي هغه یې درله درکوي دا فضیلت یو فضیلت د دې دام دی حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج څوک چې مونځ وکړي او په هغې کې سورة فاتحه ونه وایي نو دا مونځ څه دی نامکمل دی په خپله وایي غیر تمام معنی ده چې نه مکمل نه دی نیمګړی مونځ الله نه قبلوي نو یو کس پکې دا وایي چې انا نکون خلف الامام مونږ خو چې امام په دا اوس په صحیح مسلم کې حدیث دی ښه دې ته غوږ کېدی خو موږ دې خبرو ګډوډ کړي چې زموږ په مذهب کې شته او د هغوی کې نشته او د هغوی جدا دی او زموږ جدا دی ابو هریره ته یو کس ووایي چې ابو هریره صاحب وایي موږ خو مانځه کې په امام پسې شاته ولاړ یو نو بیا هغه ورته اقرأ بها فی نفسک ځان سره وایه که نه ته
خوازیها روایت ته خو چې اوس څوک یې نه مني او تاویل راته وایي نو هغه بیا هېڅ هم نه مني. وایي موږ په منځه کې یو، نو یې څه کوه ځان سره وایه او بیا مخې ته حدیث پوره کړو. نو دا هم د دې فضیلت دی چې له دې نه بغیر مونځ نه کېږي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا په صحیحینو کې دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عباده بن صامت رضی الله عنه. نه کېږي مونځ د هغه چا چې سوره فاتحه ونه لولي. او بعض راشي وایي چې نه جي دې نه مراد هغه مونځ دی چې هغه ځان لي، یا هغه مونځ چې هغه امام یې کوي مقتدی نه دی. دا حدیث خو عام دی چې نه کېږي مونځ لمن، دا عام دی د چا چې سوره فاتحه ونه وایي. نو سوره فاتحه په هر مانځه کې ده، فرضي، نفلي، جنازه، ساخ مونځ، تهجد، هر یو مونځ چې دی په دې کې سوره فاتحه دا رکن دی، د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. او دا فضیلت دی د څه؟ د سوره فاتحه.